أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، محترم ورونو، موږ هغه واقعات بیانول چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دحیة الکلبی رضی الله تعالی عنه په لاس د روم پاچا قیصر ته یو رساله ورولېږل چې هغه یې و اسلام ته دعوتاوه. خو په دغه وخت کې چې دحیه رضی الله تعالی عنه و قیصر ته ورهیدي، هلته په شام کې یو څه واقعې پیښې شوې چې هغه داسې وې. په دغه وختو کې قیصر د روم پاچا په خپل په شام کې موجود وو، او شام ته د دراتګ سبب داوو چې په تیر کال کې د روم او فارس په مابین کې ډېر لوی جنگ پیښ شوی وو، او په دې جنگ کې روم پر فارس غالب شو. فارس ته ماته او شکست ورکړي چې دغه واقعه یعنی پر فارس د روم کامیابی الله جل جلاله د هغه تر پیښېدو څو کاله د مخه په قرآن مجید کې ذکر کړي او بیان کړي و. الله عز وجل د سورة الروم په شروع کې فرمایي: الف لام میم غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. یعنی وعربو ته په نږدې مځکه کې روم مغلوب شو، او دغه رومیان به د دوی تر دغه مغلوبیت وروسته په څو کلو کې بیرته پر فارسیانو غالب شي. خو زه به اول هغه قصه درته بیان کم چې دغه آیاتونه د هغه په باره کې نازل شوي دي، نو بیا د آیاتو په ترجمه ډېر په اسانه پوهېدلی شو. په دغه آیاتو کې قرآن عظیم الشان یو عجیبه پیشګویي کړې ده چې د قرآن مجید پر صداقت او حقانیت لوی دلیل دی. قصه داسې وه: د هغې زمانې د مځکې د مخ دوې لوی پاچاهۍ چې فارس او روم وې، د ډیرو کلو څخه په خپل مابین کې په شدیدو جنګو سره اخته او مشغوله وې. د 602 عیسوي کال څخه بیا د 614 عیسوي کال تر آخره د دوی د سخت جنگو سلسله جاری و. په 1500 عیسوي کال کې د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک ولادت واقع شو، او په 610 عیسوي کال کې په نبوت مبعوث کړل شو. په پخوا کې به هم اهل مکه یا مشرکانو ته د فارس او روم د جنگو خبرونه رسیده، خو د نبوت او د اسلام د دعوت په وخت کې دغه د جنگو خبرو د اهل مکه په زړه کې یو بل شکل او خاصه علاقه پیدا کړو. د فارس آتش پرستانو د مکه مکرمه بت پرستان د ځان ډله بلل، او د دین د نږدېوالي په سبب یې بت پرستان خپل بلل، او بالمقابل د روم نصاراو بیا مسلمانان خپل بلل، ځکه چې دواړه اهل کتاب و او د دواړو دین آسماني دین و. نو کم وخت چې به د پارسیانو د غالب کېدو خبر را ورسېدی، د مکه مکرمه مشرکانو به خوشحالي کول او ویل به چې موږ هم د غرنګ پر تاسو غالب کیشو. مسلمانان به هم په دغه خبرو او واقعو ظاهرېده او ویل به چې نصارا چې اهل کتاب دي ولې د آتش پرستو مجوسیانو په مقابل کې شکست خوري، چې موږ ته دغه مشرکان پیغورونه راکوي. خو په 614 عیسوي کال کې چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بعثت 15 کاله تیر شوي و، فارسیانو و رومیانو ته ډېره سخته ماته ورکړه، او د روم د قیصر څخه ډېر ځایونه ونیول.
حتی په خپل هرقل یا قیصر هم په قسطنطینیه کې محاصره او قلابند شو. د رومیانو پایتخت تر خطر لاندې شو. ډېر لوی لوی اسقفان یا ووژل شو یا بندي ونیول شو. د بیت المقدس څخه ډېر لوی او مقدس صلیب د ایرانی فاتحانو لاس ته ورغلی. د روم د قیصر عزت او اقتدار بالکل ختم او د منځه ولاړ. په ظاهره خداسي هیڅ دلیل او علامه نه و موجود چې رومیان دې بیا دونه قوت او طاقت پیدا کړي چې د فارسیانو په مقابل کې د سر راپورته کړي. نو دغه حالات او اخبارو په لیدلو او اوریدلو سره به د مکه مکرمه مشرکان ډیر خوشاله کېده. مسلمانانو ته به پیغورونه ورکول او زهیرول به تر داسې اندازې چې د مکه مکرمه د مشرکانو څخه یو نفر ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته وویل نن زموږ فارسی ورونه ستاسو پر رومي ورونو غالب شوه او شکست ورکړي محو او نابود کړ. سبا به موږ هم تاسو ته دغه سماته درکو او د بینه به مو یوسو. په دغه وخت کې قرآن مجید د ظاهري اسباب څخه مخالف یو داسې اعلان او بیان وکړي چې د منکرو مشرکانو هیڅ وزرته نه لويدي چې هغه دغه آیات شریف دي چې موږ مخکې تلاوت کړو. الف لام میم غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. یعنی وعربو ته په نږدې ځکه کې روم مغلوب شو او دغه رومیان به د دوی تر دغه مغلوبیت وروسته په څو کلو کې بیرته پر فارسیانو غالب شي. بضع ورونو په عربي کې د درو څخه نیولې بیا تر 9 پورې بضع ورته ویل کېږي. نو الله جل جلاله و فرمایل چې نن ورځ رومیان د فارسیانو د طرفه مغلوب کړه شو مگر د 9 کلو په موده کې به بیرته رومیان پر فارسیانو غالب او کامیاب شي. دغه پیشګویی په اساس حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د ځینو مشرکانو سره شرط وتړي. البته په دغه وخت کې شرط تړل نه و حرام شوی. داسې شرط ورسره وتړي چې ویل کتر دونه کلو پوری رومیان پر فارسیانو نسو کامیاب زب تاسو ته سل اوشان درکوم او که په دغونه موده کې رومیان کامیاب سو تاسو به ماته سل اوشان راکوي. که هم ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په اول کې د بضع سنین ترجمه د خپل فکر سره برابر په لږو کلو کړو نو یې خود د کفارو سره شرط هم په لږو کلو ایښیو. مګر بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لارښوونه سره د بضع سنین ترجمه یې په 9 کلو سره وکړه او شرط یې هم په دغه 9 کلو وتړي او په دغه کلو کې د روم پاچا هرقل د جنگ د پاره ترتیبات نیول چې هغه د لاس وتلې عزت او اقتدار بیرته راوګرځوي او په عین حال کې دا نظر هم پر ځان ایښی وو ویل که الله جل جلاله موږ رومیان پر فارسیانو کامیاب کړو نو د حمص یا قسطنطینیه څخه به تر ایلیا پورې چې بیت المقدس دی د حج او زیارت لپاره پیاده او پر څوځم. نو د الله جل جلاله شان او قدرت ته وګوري چې د قرآن مجید دغه پیشګویی سره برابر د 9 کلو په موده کې یعنی تر هجرت یو کال وروسته عیناً د بدر په ورځ هغه چې الله جل جلاله و مسلمانانو ته پر مشرکانو ښکارا فتح او بری ورکړي مسلمانان د بدر د فتح په خوشحالي کې و چې دا خبر هم را ورسېدی چې الله جل جلاله کتاب نصاراو ته پر فارسی مجوسیانو او آتش پرستانو بری او کامیابی ورکړه چې دغه خبر په اوریدلو سره د مکه مکرمه مشرکان نور هم سپک او ذلیل شو او د قرآن کریم دغه عجيبه او حیرانونکې پیشګویی د دې سبب شو چې ډېر نفر و اسلام ته داخل شو او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه د شرط سل اوشان د مکه مکرمه د مشرکانو څخه واخسته او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په امر سره ټول خیرات کړ. ورونو اوس برته هغه خپل قصې ته ورګرځم. هغه دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم
د دحیه الکلبی رضی الله تعالی عنه په واسطه د روم پاچا هرقل ته رساله ولېږل او په دغه وختو کې هرقل په خپل په شام کې وو او دای هم په دې سبب شام ته راغلی وو چې په تیر کال کې د روم او فارس په مابین کې هغه لوی جنگ پیښ شوی وو چې قصه مو درته وکړه او روم پر فارسیانو غالب شوی وو. اوس چې هرقل په جنگ کې کامیاب شو نو غواړي چې په هغه خپل نظر وفا وکړي. د قسطنطینیه څخه و بیت المقدس ته پیاده راغلی خو قیصر په لار کې یو خوب ولیدی. هغه دا چې د پاچاهي د داسې قوم او خلقو په واسطه د لاسه څخه وځي چې هغه قوم سنت شوی دی. ورونو تاسو ته معلومه ده چې نصارا ځانونه او خپل اولادونه نه سنتوي. نو دغه خوب ولیدی چې د پاچاهي د یو داسې قوم په واسطه د لاسه وځي چې هغه سنت شوی وي. کم وخت چې شام ته ورسېدی د علماو احبارو وزیرانو څخه پوښتنه وکړه چې په دې وطنو کې څوک ځانونه سنتوي. هغه ورته وویل بیل يهودو بل څوک سنتېدل نه کوي. نو قیصر د ټولو يهودو د وژلو قصد او اراده وکړه. کې چیرې دا کار کړی وای دنیا به د يهودو د شر څخه خلاص کړي وای مگر د الله جل جلاله اراده بیا بلو. اوس قیصر د يهودو د وژلو د پاره ترتیبات نسی خپل قواوی آماده کوي چې په شام کې ټول موجود يهود حلال کې ځکه چې هغه د خوب رښتیا نسی. په دغه وخت کې چې د يهودو د وژلو د پاره ځان جوړاوه په شام کې یو غل ونیول شو چې هغه غل د عربو څخه وو. عربو او په شام کې اغلا کول. نو خلقو د هغه غل عرب په تلاشي شروع وکړه تر داسې اندازې چې کالیه ځنی وکړه. کوم وخت چې عرب لڅو ویل د چې دای هم سنت شوی دی نو یو ورته وویل ته يهودیه سړی ولیا ویل د کم ځای ویل عرب یم ویل تاسو عرب هم ځانونه سنتوي ویل هو. دا خبر یې قیصر ته ورساوه چې صبر وکړه يهود ما وجنه ځکه بیل يهودو یو بل قوم همسته چې ځانونه سنتوي. ویل هغه څوک دي ویل عرب دي او دغه حال ورته وای. قیصر ویل غل ما تراولي. اوس قیصر ته د غلا تر موضوع هغه بل د خوب موضوع مهمه ده. خیر غل وهرقل ته وروستل شو. د الله جل جلاله کارونه دي. په دغه وختو کې ابو سفیان او د قریش څو نفر نور هم په شام کې دي چې د تجارت لپاره تللی و. هلته هرقل په خپل دغه عرب تحقیقات او معلومات شروع کړ. په خپل دغه عرب څخه پوښتنه کوي ویل تاسو څوک یاست څنګه ژوند مو دی جن مو چی شي. عرب ویل موږ د جزیره العرب اوسیدونکو یو مشهور قومونه یو ټول خلق مو پیژني چې موږ عرب یو. د هرقل په اولو کې شګوه ویل آیا په تاسو کې یو نوې شی نوې دین نوې تحول پیښ شوی دی. عرب ویل هو په موږ کې یو نفر پیدا شوی دی چې نوم یې محمد دی صلی الله علیه وسلم او وایي زه نبی یم د رسول الله صلی الله علیه وسلم څه حالات ورته وویل. څرنګه چې هرقل عالم وو په تورات او انجیل کې معلومات درلوده او په هدي چې اوس د هغه موعود نبی دراتګ وخت دی نو شک ورته پیدا شو. د شه تحقیق د پاره د دغه نبی په باره کې پوښتنې او معلومات ځنی کول. خو علامه ټوله داسې دي چې دا هغه نبی دی چې د دوی سره په کتابو کې ذکر شوی دی. نو هرقل امر وکړ چې داسې عرب را تراولي چې دغه محمد صلی الله علیه وسلم د قوم څخه وي. د هرقل قوم او عمله ګرځي او پوښتنه کوي چې په شام کې داسې عرب پیدا کی چې د محمد صلی الله علیه وسلم د قوم څخه وي. دلته د هرقل عمله پرېږده چې په شام کې د مکه مکرمه په قریشو پسې ګرځي او غواړي چې هرقل ته وروي. په دغه وخت کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه لیک چې د دحیه الکلبی رضی الله تعالی عنه په واسطه و قیصر ته ورلېږلی وو
دحیة الکلبی رضی الله تعالی عنه و قیصر ته ورساوه چې دغه لیک د رسیدلو واقعات به ورسته درته بیان کوم. خو اوس به بیرته د قصې و هغه ځای ته ورسم چې د هرقل عمله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په قوم پسې ګرځي. څو اخر یې ابو سفیان د نور قریشو سره پیدا کړ. نو د قیصر عمله ابو سفیان او د قریشو هغه نور مشران ونیول او قیصر د روم پاچا ته وروستل. اوس نو قیصر د ابو سفیان څخه پوښتنه کوي او ابو سفیان د هغه د پوښتنو جوابونه ورته وایي چې دغه د دوی د سوال او جواب موضوع په بخاری شریف کې په یو اوږده حدیث کې بیان شوی او ذکر شوی ده چې زه به اوس هغه حدیث شریف درته را نقل کوم. خدا به هم درته ووایم چې په دغه وختو کې ابو سفیان د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه اشد یا تر ټولو خلقو شدید دشمن دی. خو تاسو د هرقل د پښتنو په مقابل کې د جوابونه دغه دشمن جوابونه په دقت سره واوري. د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما څخه روایت دی چې ابو سفیان ابن حرب راته وویل هرقل و ما او د قریشو یوې ډلې ته چې شام ته د تجارت لپاره تللی وو نفر راولېږل او دا هغه وخت وو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زما او د قریشو د کفارو سره صلح کړی و. نو موږ د هرقل او مجلس ته ورغلو چې دای په دغه وخت کې په بیت المقدس کې وو. هرقل موږ خپل مجلس ته ورغښتلو چې د په مجلس کې د پر شاوخوا د روم ډېر لوی خلق هم ناست و او بیا یې ترجمان را وغوښتي او زموږ څخه د ترجمان په واسطه پوښتنه وکړه چې په تاسو کې کم یو په نسب کې وهغه سړی ته نږدې دی چې وایي زه نبی یم. ابو سفیان وایي ما ورته وویل چې زه تر دغه نورو ورنږدې یم ځکه ابو سفیان په پنځم نیکه کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره یو ځای کېدی. هرقل وویل چې دای زما مخ ته کښېنوي او د ملګری دی د وشاته کښیني. او بیا هرقل وخپل ترجمان ته وویل و دغه نورو خلقو ته ووایي چې زه دغه سړي څخه پوښتنه کوم چې په جواب کې درواغ راته وویل تاسو د خبره ورردوي. خو ابو سفیان بیا وایي کماته د دې څخه شرم او حیا نه درېدلای چې بیا به درواغجن معرفي سم یعنی خلق به می درواغجن بولی ما به درواغ ورته ویلی وای. نو هرقل په پښتون شروع وکړ او اوله پښتنه یې داوه چې دغه سړي نسب په تاسو کې څنګه دی. ما ورته ویل هغه په مشکې د ښه نسب خاوند دی. هرقل ویل آیا په تاسو کې دغه د نبوت دعوا او خبري یو بل چا هم تر د مخه کړی دي یعنی چې ویل به زه نبی یم؟ ما ویل یا په مشکې تر اوسه چا د نبوت دعوا نه ده کړې. هرقل ویل آیا د محمد په نکګانو کې یو پاچا تیر سوی دی؟ ما ویل یا. هرقل ویل آیا هغه د شرف او عزت خاوندان متابعت کوي که ضعیف خلق؟ ما ویل یا هغه ضعیف خلق یې متابعت کوي. هرقل ویل آیا دغه د متابعین ذاتیږي که کمیږي؟ ما ویل ذاتیږي. هرقل ویل یو څوک چې د دین ته داخل سي بیا بیرته ځنی اوړي؟ ما ویل یا داسې څوک نه دی را معلوم چې د دین ته داخل سوی وي او بیرته ځنی اوښتي وي. هرقل ویل آیا تر دغه د مخه چې د نبوت خبري وکي تاسو په دې کې درواغ لیدلی و؟ ما ویل یا. هرقل ویل آیا غدر وعده خلافی او خیانت کوي؟ ما ویل یا. مگر اوس زموږ او د په مابین کې د یو څه مودې لپاره پر صلح عهد او اتفاق سوی دی خو په دې نه يم خبر چې په دغه صلح او وعده کې به څه سره وکي. چې د ابو سفیان مقصد هغه د حدیبیه صلح و چې اوس هم جاری او برحاله و. ابو سفیان وایي په دغه ټول سوال او جواب کې می داسې خبره نکړه پیدا چې زه پر زیاته کم به له دغه خبر څخه. هرقل ویل ستاسو او د په مابین کې جنگ پیښ شوی دی؟ ما ویل هو. هرقل ویل دغه د جنگ نتیجه به څنګه و؟ ما ویل جنگ زموږ او د په مابین کې سلواغه و کله زموږ و طرف ته کله د و طرف ته وي
یعنی کله موږ کامیاب یو کله دی. هرقل ویل په چی مو امر کوي؟ ما ویل وایي یوازې د الله جل جلاله عبادت کوي، هیڅ شی مو ورسره شریکوي، او هغه ستاسې پلرو چې ویل او کول هغه پرېږدي، او موږ په لمانځه، صداقت، پاکی او صله رحمي امر کوي. نو هرقل و ترجمان ته وویل چې وده ته ووایه چې ما یې د نسب پوښتنه درڅخه وکړه او تا ویل هغه د شریف نسب څخه دی. رسولان هم دغه رنګ وي، د خپل قوم په نسب کې را لېږل کیږي. او بیا مې پوښتنه درڅخه وکړه چې تر ده د مخه په تاسو کې یو بل چا هم دغه خبرې کړې دي؟ تا ویل یا. نو که چیرې په تاسو کې یو بل چا هم دغه د نبوت دعوه کړې وای نو ما به ویلي وای چې دی هم د هغه نفر تقلید کوي او هغه خبرې کوي. او پوښتنه مې درڅخه وکړه چې آیا په نیکګانو کې یې پاچا تیر شوی دی؟ تا ویل یا. نو ما ویل کې په کورنۍ کې پاچا تیر شوی وای نو به مې ویلي وای چې سړی د خپل پلرو او نیکګانو پاچاهي غواړي. او پوښتنه مې درڅخه وکړه چې دغه د نبوت تر خبرو د مخه تاسو دی په درواغو متهماوه؟ تا ویل یا. نو زه پوه شوم چې هغه څوک چې د خلقو سره درواغ نه وایي دا امکان نه لري چې هغه دې پر الله جل جلاله درواغ ووایي. دا ممکن نه ده چې یو څوک په خپل عادي او معمولی ژوند کې د خلقو سره درواغ نه وی ویلي او بیا دې پر الله جل جلاله درواغ ووایي. دا هیڅ عقل نه مني. او بیا مې پوښتنه درڅخه وکړه چې اشراف او باعزت خلق یې متابعت کوي که ضعیف خلق؟ تا ویل ضعیف خلق یې متابعت کوي. او دا معمول دی چې همیشه د انبیاو متابعین ضعیفه طبقه وي. هغه چې په ابتدا او شروع کې د رسولانو متابعت کوي هغه اشراف او سرداران نه وي بلکې ضعیف خلق وي. او بیا مې پوښتنه درڅخه وکړه چې د متابعین زیاتیږي که کمیږي؟ تا ویل زیاتیږي. او د ایمان کار هم داسې دی ترڅو چې پوره کیږي. خلق په تدریج سره مسلمانیږي څو بالکل اسلام عام سي. او بیا مې پوښتنه درڅخه وکړه آیا یو څوک پس له هغه څخه چې د دین ته داخل سي بیرته د دین څخه اوړي؟ تا ویل یا. ایمان هم داسې دی چې وزرت نه نوځي زړه پر روښانه کیږي او په زړه کې ځای نیسي. او بیا مې پوښتنه درڅخه وکړه چې آیا غدر او خیانت کوي؟ تا ویل یا. انبیا هم داسې وي چې هیڅ غدر نه کوي. او پوښتنه مې درڅخه وکړه چې په چی مو امر کوي؟ تا ویل د یو الله په عبادت او وایي هیڅ شی مور سره شریکوي او د بوتانو د عبادت څخه مو منع کوي. په لمانځه، صداقت او پاکي مو امر کوي. ورونو دلته نو قیصر یو لو او د معنا ډکه جمله ویل که دغه ستا خبرې حق او رښتیا وي نو بدی دغه ځای امیر او مالک سي چې دغه زما پښې پر پرتی دي، یعنی حکم به تر دغه ځای را ورسیږي. قیصر ویل زه پوهېدم چې دغه نبی راتلونکی دی، خدا ګمان مې نه کاوه چې هغه دې په تاسو کې وي. که زه پوه سم چې زه وده ته ورسېدلی سم ما به د ملاقات په لار کې ډېر تکلیف تحمل کړی وای. او که زه د سره وای ورونو متوجه سي دا د قیصر خبرې دي. د روم پاچا په دنیا کې د هغه دوه لوی مملکتونو څخه د یو مملکت پاچا خبرې کوي او وای که زه د سره وای ما به پښې ور پروللای. او بیا یې هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لیک را وغوښتي او هغه ودغه مجلس ته ووای. کوم وخت چې د لیک د ویلو څخه فارغ شو په مجلس کې आवाजونه پورته شو، غالمغال جوړ شو. ابو سفیان وایي قیصر موږ امر کړو چې تاسو ولاړ شئ. ابو سفیان چې بیا په ورسته کې مسلمان شو هغه وایي کوم وخت چې د هرقل د دربار څخه راووتو او د خپل ملګرو سره تنها شوم نو مې ورته وویل په والله د محمد دین لوړ او غالب شو، د هغه څخه د روم پاچا هم بیریږي. ابو سفیان وایي دغه وخت څخه مې دا یقین وو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دین غالب کیږي.
ترڅو چې الله جل جلاله زما په زړه کې اسلام راواچاو. تعلیم الاسلام. ورونو اوس به هغه واقعات درته بیان کوم چې وقیصر ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لیک د رسیدلو په وخت کې پیښ شو. لکه څنګه چې د مخه مو درته وویل دحیة الکلبی رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لیک وقیصر د روم پاچا ته ورساو او هغه لیک داسې لیکل شوی و. ورونو اول به هغه لیک په عربي او هغه ډول چې لیکل شوی و درته وړاندې کوم ځکه دا تاریخي اثر او د رسول الله صلی الله علیه وسلم رساله یا مکتوب دی چې وقیصر ته یې لېږلی و. په خپل هغه رساله په هغه الفاظو تر اوسه هم ساتل شوې ده او د تاریخي آثارو څخه ده. د لندن موزیم دا ثابته کړې ده چې دغه رساله د هجرت په 9 کال کې لیکل شوې ده او هغه رساله داسې ده: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك اسم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. چې دغه لیک ترجمه داسې ده: بسم الله الرحمن الرحيم د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه د روم و مشر هرقل ته سلام علی من اتبع الهدى اما بعد. زتا په بلنه د اسلام و اسلام ته دعوتوم او رابولم. مسلمان سه چې سالم پاتې سه، مسلمان سه چې الله جل جلاله به 2 واره اجر او ثواب درکړي، او کله چیرې د اسلام څخه مخ واړاوه انکار دی وکي نو د بزګرانو او باغوانانو ګناه هم ستا پر غاړه ده. ځکه په هغه وخت کې د روم ټول خلق د کښت او زراعت په کار مشغوله و، نو تقریبا ټول بزګران او باغوانان و، نو ویل د هغو ګناه هم ستا پر غاړه ده. او یا اهل الكتاب څنګه چې د روم پاچا او رعیت ټول نصاراوه نو یا اهل الكتاب ورته ویل. او دغه ځای څخه هغه نور پاته لیک د سورت آل عمران 4 نمبر آیات دی: نو اے اهل کتابو، اے کتابیانو، راسی رجوع وکي وهغه کلمې ته چې زموږ او ستاسو په مابین کې یو او برابر ده. هغه دا چې بیل الله جل جلاله څخه به بل ته هیڅ عبادت نکوو او الله جل جلاله ته به هیڅ شی نشریکوو او نه به ګرځوي ځینې زموږ ځینې نور خدایان بیل الله جل جلاله څخه به بل څوک د خپل ځانو د پاره مالک او معبود نه ګرځو. او کچیر دوی وګرځیده توحید او اسلامی احکام ته شاور وګرځول نو اے مسلمانانو تاسو دغه کتابیانو ته وایست چې تاسو پر دې خبره شاهدان اوسئ چې موږ مسلمانان یو. کوم وخت چې هرقل ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه لیک او رساله وویل شو او ترجمه شو، هرقل ورېږدېد ځکه هلته د مخه د ابو سفیان سره ملاقات سوال او جواب کړی و او هغه سوال او جواب یې په دماغ کې پاتې و او دلته دغه رساله ورته وویل شو. په چرت او فکر کې ډوب شو، فکر وهي. بیا یې انجیل راواخستی او دراتونکو نبی علامې یې پکښ وکتلې. هغه ټول علامې پر محمد صلی الله علیه و آله وسلم جوړي او موافق وي. نو یې دحیة الکلبی رضی الله تعالی عنه وروغشتي ویل: یا دحیه، دغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لیک و سفاطر ته وروړه. سفاطر د نصاراو د علماو رئیس او په دغه عصر او زمانه کې په مسیحیت کې تر ټولو احبار لوی او لوړ عالم
چې د هرقل سره دغه د شام په سفر کې ملګری وو. یوازې دی نه بلکې نور هم د مسیحیت لوی لوی علما ورسره ملګری وو چې ټول د بیت المقدس د حج د پاره د قیصر سره راغلي وو. دحیة الکلبی رضی الله تعالی عنه هم دغه لیک و صفاتر هغه د نصاراو لوی عالم ته وروړي. صفاتر چې دغه لیک ووایه ورېږدېدی او د دحیه رضی الله تعالی عنه څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د حالات او علامو پوښتنې شروع کړې. دحیة الکلبی رضی الله تعالی عنه هم جوابونه ورته وایي. ډېرې پوښتنې کوي او د هرې پوښتنې جواب هم مفصل غواړي. دحیة الکلبی رضی الله تعالی عنه هم ټول حالات په تفصیل سره ورته بیانوي. صفاتر نور هم سوالونه کوي څو ډېرې پوښتنې وکړي او د ټولو جوابونه په غور او دقت سره واورېده. کوم وخت چې پوښتنې یې خلاصې شوې نو یې وویل زه پوهېدم چې دا وخت د نبي د راتګ وخت دی، مګر دا ګمان مې نه کاوه چې هغه دې په تاسې کې پیدا سي یا معشر العرب. او زه شاهدي ادا کوم لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. صفاتر رحمه الله مسلمان سو. اوس نو صفاتر د نصاراو هغه نور علما سره راټول کړ او دای هم ورسره کښېنستی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه رساله ورته وویل کوم چې دحیة الکلبی رضی الله تعالی عنه راوړی و او د نبی آخر زمان ټول علامې ورته بیان کړې او بیا یې د دوی د انجیل څخه هغه دلایل ورته وویل چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم پر نبوت دلالت کاوه او دا یې ثابتول چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم هغه موعود او راتلونکی نبی دی. کوم وخت چې خپل دلایل یې ټول وویل او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم علامې هم بیان کړې نو ویل زه اوس تاسو و اسلام ته رابولم او مسلمانان سي. زه په خپل دا شاهدي ادا کوم چې لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. دلته د نصاراو دغه نور علما وبېرېده ویل که خلق خبر سو چې صفاتر مسلمان سو نو د مسیح علیه السلام دین پرېږدي. دغه نور علماو د صفاتر رحمه الله د وجلو اراده وکړه او صفاتر رضی الله تعالی عنه په شهادت ورساوه. اوس په نصاراو کې یو واقعه پیښه ده چې ټول په فکر کې دي او نه پوهیږي چې څه وکړي. په خپل هرقل په حیرت کې دي چې څنګه وکړي. دحیة الکلبی رضی الله تعالی عنه هم د صفاتر په وجلو خبر سو او هرقل ته ورغلی چې اوس څه وایي. هرقل ویل والله په دوی کې صفاتر تر ما عزتمن وو وعلماو ته د درجه او مقام زما تر مقام لوړ و نو چې د اطاعت ونه کوي او ویوږي نو زما اطاعت به څنګه کوي. مګر بیا هم ته صبر وکړه. بیا نو هرقل امر وکړي چې د نصاراو ټول علما اشراف او مشران دي راټول سي. هغه ټول په یو قصر کې سره یو ځای کړ. هرقل امر وکړي چې د قصر دروازې بندي او وتړي او د قصر پر شاوخوا مسلح فوج ودراوه چې چاته د وتلو اجازه ورنکي. اوس نو علما اشراف او مشران ټول په دغه قصر کې ناس دي او د قیصر دراتلو په انتظار دي. په دغه وخت کې قیصر دغه قصر د لوړ منزل په یو برنده کې ورته راووتی او هلته لوړ داسې ودرېدی چې حاضر خلق ودته نسی ورسېدلی. قیصر د هغه ځای څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لیک ورته ولوست او بیا یې هغه علامې ورته بیان کړې کوم چې په انجیل کې د نبی آخر زمان په باره کې راغلي وي او بیا یې داسې دلایل ورته وویل چې په هغه سره یې دا ثابتول چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم هغه نبی دی کوم چې دراتګ وعده یې سوې ده. پس له دغه مقدمه څخه قیصر وویل زه په خپل شاهدي ادا کوم چې لا اله الا الله وان محمدا رسول الله او غواړم چې تاسو هم مسلمانان سئ. یو ور په دغه راټول سو خلقو کې نارې جوړې سوې غالمغال سو او د قصر د دروازو پر طرف زغلي غواړي چې ووزي او نارې وهي قیصر مسلمان سو قیصر مسلمان سو.
خو د قصر دروازې تړلې وې او مسلح فوج ولاړ دي. خلک د مجبورۍ بیرته راوګرځېده او سره یو ځای شول. قیصر ولاړ دی او ورته ګوري. بیا دغه نفر و قیصر ته وویل په والله کته موږ ټوله ووجنې بیا به هم موږ د مسیح دین پرې نږدو. اوس نو د قیصر په مخ کې دوه کار دي چې د هغو څخه به یو قبلوي او عملی کوي او تر هغه بل به تیریږي چې هغه دوه اسلام یا پاچاهي ده. کدی مسلمان پاتې سي نو دغه راټول سوي نفر او د هغو قبیله او متابعین د پر ضد دریږي چې په دې صورت کې دته پاچاهي نه پاتې کیږي. یا دا چې تر اسلام به تیریږي خو پاچاهي به ور پاتې. اوس قیصر په دې فکر کې دی چې کم یو اختیار کی. خو په آخر کې قیصر ورته وویل یا قوم زه نه مسلمان سوی یم او نه مسلمان یم، فقط ما تاسو تجربه کولاست. کوم وخت چې ما ولید چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم دین نشریږي زه پر تاسو وبېریدم، نو می غوښته چې دا ځان ته معلومه کم چې تاسو پر خپل دین څونه ټینګیاست او څونه علاقه ورسره لري. ما ولید چې تاسو پر خپل دین ټینګ ولاړاست او نه پرېږدئ او زه ډیر خوشاله شوم. زه هم تاسو سره پر دغه دین یم. بیا یې امر وکړي چې دروازې دې خلاص شي. دغه علما او د قومو مشران د قیصر په خبرو خوشاله شول. خو قیصر پس له هغه څخه چې و اسلام ته داخل سو بیرته مرتد سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي اسلام د قیصر وزړه ته نه نوتی او بیرته مرتد سو. پر دنیا او پاچاهي و بیریدي. ورسته قیصر دحیه الکلبی رضی الله تعالی عنہ ورغوښتي تحفه او د سرو زرو دینارونه ورکړه. ویل دغه زما د طرفه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته هدیه او تحفه ده او زما د طرفه ورته وایي چې زه شاهدی ادا کوم چې لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. او ما چې دغه خلق ته وویل چې زه ستاسو سره پر دغه مسیحیت یم د هغه سبب داو چې پاچاهي می ولاړه نسی مگر ایمان زما په زړه کې دی. دحیه الکلبی رضی الله تعالی عنہ بیرته د مدینه منوره پر طرف رهیسو. اوس چې دحیه الکلبی رضی الله تعالی عنہ د مدینه منوره پر لارې د حسمی و منطقه ته ورسېدی، هلته په لار کې د جزام د قبیله خلق پر پیښ شو او هغه د دسره ورسره ټول شیان په زور ځنی واخیسته. د دسره هیڅ شی نه پریښاوه. کوم وخت چې دحیه الکلبی رضی الله تعالی عنہ مدینه منوره ته ورسېدی د مخ تر دې چې خپل کور ته ولاړ سي اول ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی او په کیسه خبر کړ. اول یې د قیصر پیغام ورته وایي چې قیصر وایي زه په زړه کې مسلمان یم مګر په ظاهر د دې د پاره کفر ښکار کوم چې پاچاهي می ولاړه نسی. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل دغه د الله دشمن درواغ وایي، دی مسلمان نه دی بلکې دنیا پر غالب وسوه. دا د قیصر د زړه پټ حال او حقیقت وو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ښکارا کړ. دی د نجاشی په مثل نه وو بلکې دنیا ورکش کی او د دنیا حب پر غالب وسو. پاتس و د جزام یا جزام د قبیله د خلقو موضوع د هغو د جزا ورکولو د پاره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زید ابن الحارثه رضی الله تعالی عنه وحسمته د 1500 نفر سره ولېږي. حسمی یو منطقه ده چې د وادي القرى و شاته ده. زید رضی الله تعالی عنه هم د جزام پر قبیله حمله وکړه. کم کسان چې وجل کېده و وجل سو او نور وتښتېدل. زید ابن الحارثه رضی الله تعالی عنہ د دوی څخه ډیر غنیمتونه و مدینه منوره ته راوړه چې د غنیمتو په جمله کې زر او شان 15000 پسونه او سل شذي او کوچنیان و. خو هلته بیا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د جذام د قبیله په مابین کې د نه تعارض وعده هم و. نو زید ابن رفاعه الجزامی چې د جذام د قبیله د مشرانو څخه وو دی او د قوم څو نفر مسلمانان سوي هم و. او په هغه وخت کې چې پر دحیه الکلبی رضی الله تعالی عنہ حمله کېده دوی د رضی الله تعالی عنہ کومک هم کړی وو. نو دغه زید ابن رفاعه
ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته عرض او شکایت وکړي چې زموږ سره داسې وسوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم هغه د شکایت قبول کړي، بندیان او غنیمتونه بیرته ورکړي. ورونو، دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو رساله او لیک وو، خو تاسو وګورئ چې د هغه وخت د مځکې د مخ پر هغه لوی پاچای څونه اثر او تاثیر وو. ټول مملکت یې ورورېږداوه. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو لیک د شجاع ابن وهب الاسدی رضی الله تعالی عنه پلاس وحارث ابن ابي شمر الغساني ته چې د دمشق امیر وو ولېږي، او دا لیک داسې لیکل شوی: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الى الحارث ابن ابي شمر سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله وصدق وإني أدعوك أن تؤمن بالله وحده لا شريك له فيبقى لك ملكك. حارث چې دغه لیک ووایه ډېر په قهر سو، او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رساله یې پر ځمکه وغورځول. ویل ما زما په خپله پاچهي بیروي؟ څوک زما څخه زما پاچهي اخیستلی سي؟ او زه 100,000 جنگي فوج لرم. دغه د دمشق امیر د غساسینه پر قبیلو حاکم وو چې دغه قبیله د جزیره العرب په شمال کې اوسېدلې. د حارث دغه شدید جواب د دې سبب سو چې بیا په وروسته کې د مؤته جنگ په وجود راوړي، او دغه وخت څخه حارث د لشکر په تیارولو او آماده کولو شروع وکړ. هغه خپل 100,000 نفریز لشکر یې تیاراوه چې پر مدینه منوره حمله وکړي. دغه حارث نو د خپل لشکر د تیارولو په حال کې پرېږده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو بل لیک د حارث ابن عمیر الازدی رضی الله تعالی عنه په لاس د بصره و امیر ته ولېږي چې د هغه خط مضمون او معنا هم داسې و لکه د دمشق امیر حارث ابن ابي شمر ته چې لېږلی او د بصره امیر و اسلام ته دعوتاوه. حارث رضی الله تعالی عنه د لیک سره د بصره د امیر پر طرف رهیسو. پلار کې شرحبیل ابن عمرو الغسانی پر پیښ شو چې دغه شرحبیل کافر او د غسان د قبیله څخه و، بلکې د هغو د امیرانو څخه و. شرحبیل دغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قاصد ولیدي چې د بصره امیر ته د لیک د ورولو د پاره ورهدي، نو یا دغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قاصد حارث ابن عمیر الازدی ونیوي او شهید یې کړ چې دا د غسان د قبیله د طرفه د اسلام پر ضد دوهم مخالفت او دشمنی و چې پیښیږي. دغه واقعې په سبب د مسلمانانو او غساسینو په مابین کې حالات او مناسبات نور هم خراب شو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم د لشکر په جوړولو شروع وکړه چې پر غساسینو د مخه تر دې حمله وکړي چې هغه پر مسلمانانو حمله کوي. نو دغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قاصد شهیدیده د مؤته د جنگ د پاره دوهم سبب وګرځیدي چې د غساسینو د طرفه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوه رسالو سره ناوړه حرکتونه وسو. اوله رساله وګرځول شو او د دوهمه رسالې قاصد شهید کړل شو چې دغه حرکتو په نتیجه کې د مؤته جنگ په وجود راغلی چې قصه به ان شاء الله تعالی پر خپل ځای درته وسی. بیا هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو بل رساله د حاطب ابن ابي بلتع رضی الله تعالی عنه په لاس د مصر او اسکندریه و پاچا مقوقس ته ورولېږل چې دغه پاچا نوم جریج ابن متیو او مقوقس یې لقب چې دغه رساله تر اوسه پورې ساتل شوې ده او دا لیک داسې لیکل شوی و: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الى المقوقس عظيم القبط سلام على من اتبع الهدى اما بعد فاني ادعوك بدعايه الاسلام اسلم تسلم واسلم يؤتك الله اجرك مرتين
فإن توليت فإن عليك إثم أهل القبط يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ذلك عينا هغسي لك دی لك وقیصر ته چې لیکل سوی نو ځکه یو ترجمه کولو ته ضرورت نشته. حاطب رضی الله تعالی عنه چې ډیر هوښیار او ذکی سړی وو، کم وخت چې د مقوقس و دربار ته ورننوتی نو یې ورته وویل تر تا د مخه پر دغه پاچهي یو سړی وو چې هغه داسې ګمان کاوه چې دی رب اعلی دی، چې مقصد یې فرعون وو، او هغه به ویل انا ربکم الاعلى، زستاسی لوی او لوړ رب یم. نو الله جل جلاله هغه د دنیا او آخرت په عذاب اخته کړي. د ځینو څخه یې په د سره انتقام واخیستی او بیا یې د ده څخه انتقام واخیستی. نو ته په نور سره عبرت واخله، داسې مکیږه چې نور په تا سره عبرت واخلي. بیا یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رساله ورکړه. د رسالې تر ویلو وروسته د مقوقس او حاطب رضی الله تعالی عنه په مابین کې سوال او جواب شروع شو. محترم ورونو، زموږ د بحث پاتې حسابه ان شاء الله تعالی پراتونکې کې واوري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صرخت وقالت استروني د اندېښنو په ګرځابونو کې رجوكم لا تفضحوني. تعلیم الاسلام رادیو بدل محمد آخر زمان يما د هلو او خوښیو څرک الله والوحش مجده. تعلیم الاسلام رادیو